تازه خبر د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی منیر کاکړ هم ماړ دی چې کرکټ پرېږدي، خو ولې یو څنګه ویډیو را سره تر پایه وګورئ، په خپله به پوه شئ. ګرانو او زړه ته رانږدې مینوالو، یو ځلې بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې او د کورنۍ کرکټ تر ټولو مخکښ توپ وهونکي او ویکټ ساتونکي منیر احمد کاکړ وایي چې د افغان کرکټ بورډ د دوه ګوني چلن له کبله اړ دی چې نور د کرکټ لوبو ته پای ټکی کېږدي. منیر احمد کاکړ چې د خپل کرکټ په کیریر کې د الف لوبډلې ترڅنګ په کورنۍ کرکټ کې هم ښه ځلېدلی دی، د مړي په کور دننه په ټولو ټورنمنټونو کې لوبېدلی دی چې د هغې له ډلې په شپږیزه لیګ، لیسټای، غازي امان الله خان، فرسټ کلاس او نورو کورنیو لوبو کې تل ځان ثابت کړی دی او په دې سیالیو کې تر ټولو مخکښ لوبغاړی هم راغلی دی، خو لا هم د ملي لوبډلې په ترکیب کې د یو لړ تعصبي چلن له کبله نه دی شامل شوی. منیر احمد کاکړ د کرکټ د پرېښودو خبر په داسې حال کې ورکوي چې پرون د افغانستان د غوراوي کمیټې په نومبر میاشت کې د ویسټ انډیز خلاف د 16 وریځو او 50 وریځو سیالیو سفر لپاره 14 کسیزې لوبډلې اعلان کړې چې په دواړو لوبډلو کې منیر احمد کاکړ ته ځای نه و ورکړل شوی. منیر احمد کاکړ په دې وروسته یو کال کې له بل هر لوبغاړی په کورنیو سیالیو کې زیاتې منډې جوړې کړي چې ملي لوبډلې ته د هغه نه انتخاب د کرکټ مبصرینو او مینوالو ته ډېرې پوښتنې راولاړې کړي، خو په ځواب کې افغان کرکټ بورډ هیڅ نه وایي او مسؤلین یوازې چوپه خوله ناست دي. منیر احمد کاکړ توپ وهونکی ترڅنګ یو ښه ویکټ ساتونکی هم دی چې په 16 وریځو کې 40 زیات اوسط، نږدې 45 په 50 وریځو لوبو کې او 15 اوسط په فرسټ کلاس سیالیو کې لوبې کړي دي. تیر ځل هم د ولس په غوښتنه افغان کرکټ بورډ منیر کاکړ ته په اسیا جام سیالیو کې چانس ورکړی و، خو په یاد سفر کې منیر کاکړ ته په یوې سیالۍ کې هم چانس ورنکړل شو او بیرته تش لاس هیواد ته راستون کړ. هغه مهال هم ځینو مبصرینو په خپلو تبصرو کې ویلي چې د منیر کاکړ اسیا جام ته غوره کول یوازې د ولس په سترګو کې خاورې شیندل وو. منیر احمد کاکړ د افغانستان هغه استعداد دی چې څه وخت وړاندې د سپهر په نوم یوې هندۍ کمپنۍ هم د نړیوال کرکټ پرته سپانسر کړ او د کرکټ ټول توکي ورته په واک کې ورکړل چې دا په نړۍ کې لومړنی لوبغاړی هم ونومول شو چې د نړیوال کرکټ پرته سپانسرشپ ترلاسه کوي. نو دوستانو، تاسو څه نظر لرئ چې آیا رښتیا منیر احمد کاکړ سره زیاتی شوی او که نه؟ نو راځئ په کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.